درنو ملګرو سلام او ښې چارې. نن بیا هم پر پې خبرې کوو او دا به د پې دویم درس وي. د تیر په څیر به بیا هم د پې یوه کلمه یا ویوکی لیکو او په بله کلمه کې به یو توری بدلوو چې بل لفظ ترې جوړیږي. پې او لام لیکو. پې لام څه ترې جوړ شو؟ پل. پې لام دی پل ترې جوړ شو. خو که پې لام او یې وي څه ترې جوړیږي؟ پلی. او که دلته راسو پې لام او د یې په ځای واو وي بیا به څه ترې جوړ شي؟ پلو. ګورئ پې لام و پل ترې جوړو، پې لام یې وه پلی ترې جوړو، پې لام واو و څه شی ترې جوړ شو؟ پلو. پې لام واو او ری وي بیا څه ترې جوړیږي؟ پلور. پلور چې پلورلو یا خرڅولو ته وایي. پرون مو یوازې تورو په ویش خبرې وکړې، اوس به یو درس هم ووایو. درس به څه شي وي؟ پلی. ګورئ پې لام او یې ده پلی. دا پلی دی. زه پلی خورم. زه پلی خورم. خورم کې ښې واو ګډ لیکل کېږي، ری راځي او څنګ ته یې میم راځي. موږ پلی خورو. دا به تاسو څو ځلې در سره په کتابچه کې لیکئ. څه شی دی؟ پلی. پې لام او یې څنګه ده؟ نوموالی یې ده. پلی کې دا شی یې راځي، خو پلی کې دا لکیواله یا نومواله یې راځي. پلی. دا پلی دی. زه پلی خورم. موږ پلی خورو. دا ستاسو درس شو. ویې لیکئ څو ځلې او بیا یې وروسته له یاده ولیکئ. مثلا خورم، خورو. او که وایئ چې تاسو پلی خورئ بیا به څنګه لیکئ؟ همغه به هم ځان سره ولیکئ. یا وایئ لیلا پلی خوري. خوري څنګه لیکل کېږي؟ خورو څنګه لیکل کېږي؟ خورم څنګه لیکل کېږي؟ یا مثلا چاته وایئ ته پلی خورې، ته پلی خورې. دا به هم له ځان سره لیکئ. راځئ بل ډول تمرین وکړو. دې نه به تاسو څه جوړوئ؟ لږ. دلته به څه لیکئ؟ پلی. لږ پلی. دې ځای کې به څه ولیکئ؟ را کړه. یا دلته به څه ولیکئ؟ دا. دې ځای کې دا ولیکئ، دلته پلی ولیکئ. دلته څه ورسره ولیکئ؟ وخوره. دا پلی وخوره. وخوره کې واو راځي، ښې راځي، واو راځي، ری راځي، هې راځي. دا به سره ګډ کړئ. دا پلی وخوره. بل ځای به ولیکئ څوک پلی غواړي. څې واو کاپ. دا ګډ سره لیکل کېږي. څې واو ګډېږي، کاپ یې څنګ ته راځي. دا به سره ګډ کړئ څوک. دلته به ولیکئ پلی غواړي. غواړي څنګه لیکل کېږي؟ غین دی، واو ده، ړې ده او څرګنده یې ده. غین واو سره ګډېږي، ړې څنګ کې لیکل کېږي او یې هم ورسره یو ځای کېږي. نو دا څه شی سو؟ ستاسو کورنی کار شو. ګورئ لږ لام او ګې سره یو ځای کوئ. لږ پلی را کړه. دا به ځای ورسره لیکئ.
دلته به ولیکئ دا پلی وخوره. وخوره کې واو خې واو ری هې راځي. واو څنګ ته خې راځي، واو ورسره ګډ لیکل کېږي، ری هې هم څنګ ته راځي. بله جمله به ولیکئ څوک. څوک به سره ګډ کړئ. څوک پلی غواړي. غواړي کې دلته الف هم راځي، نو غین واو لیکل کېږي، الف دا ړې او یې ورسره څنګ ته لیکل کېږي. دا شو ستاسو لپاره پښتو درس. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او له نورو سره یې شریکه کړئ. پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم سبسکرایب او هم یې له نورو سره شریک کړئ. دا زموږ یوټیوب چینل شو او دا پښتو زده کړه سوه. کامیاب اوسئ.